په بلجیم کې د ویښتو جوړولو سالونونو ته د جدي تدابیرو په پام کې نیولو سره د فبرورۍ له 14مې اجازه ورکړل شوه، خو نور سالونونه لکه د ښکلا، نوکانو او مساج سالونونو د مارچ د میاشتې له لومړۍ څخه پرانیستل کېدای شي. د ویښتانو جوړولو سالونونه باید لاندې لارښوونې عملي کړي. هر څوک چې ویښته جوړوي باید له وړاندې وخت واخلي. د ویښتو جوړونکو ترمنځ باید کم تر کمه 10 دقیقې زماني فاصله مراعات شي. د هر مشتری له تګ څخه وروسته باید ټول وسایل او سالون باید پاک شي. تازه هوا ته باید هر وخت اجازه ورکړل شي ترڅو هر وخت په سالون کې تازه هوا وي. هر مشتری ته نیم ساعت وخت ورکول ناسم دي، کېدای شي تر دې اوږد وخت ورکړل شي. کور ته د سلمان ورتګ په کلکه ممنوع دی. که چیرې داسې څه پیښیږي، پیښه تر قانوني تعقیب لاندې راځي.